د افغان سولې نامعلوم برخلیک او خونړۍ جګړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړون وروسته او د بین الافغاني خبرو له پیل سره هم مهاله تمه دا وه چې ښکلې غاړې به د جګړې پر ځای د سولې پر میز تمرکز ډیر کړي او په دې سره به د سولې دواړه مذاکراتي ټیمونه په خپلو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو له پس بهیر نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو د سولې دواړه مذاکراتي ټیمونه آن په لومړنیو مواردو هم په خپلو کې هوکړې ته نه دي رسېدلي او په دې وروستیو کې دا بهیر په ټپه درېدلی دی. ای کاش از این فرصت پیش آمده در قطر ما میتونستیم استفاده کنیم. معلوماتی را که ما دارم یا برداشت و فهمی را که ما دارم، شاید طرفین فعلا ناراحت باشن از اینکه اینمی فرصت پیش آمده قطر از دست دادن. فعلا گپ رسیده به یک جای دیگه که توافق صورت میگیره که جز صلح راه حل در قضیه افغانستان وجود نداره. له طالبانو سره د سولې هوکړه د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا شوې وه، خو په امریکا کې د واک له لیږد او د ولسمشر جو بایډن په راتګ سره د دوحې تړون له نامعلوم برخلیک سره مخ شو. د بایډن ادارې ویلي چې دوی د دغه تړون بیا ارزونه کوي او دغه راز له یاد تړون سره سم د مې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه خپل ټول پوځیان هم نشي ایستلی. د چارو شنونکي بیا وایي چې امریکا د دوحې له تړون سره غواړي چې ځینې پوځیان یې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې پاتې وي او په همدې تړاو یې له طالبانو سره خبرې هم پیل کړي دي. خو شنونکي وایي چې د امریکا د غوښتنه ښایي طالبان ونه مني او په دې سره کیدای شي چې د دوحې هوکړه ناکامه او بله خونړۍ جګړه پیل شي. د جو بایډن د راتګ سره هغوی په کاراتو د خبره کړې ده چې دوی افغانستان د مې تر میاشتې وتلی نشي، نو دا د دې معنا ده چې دوی نور وخت غوښتی دی. په وروستي سفر کې چې ډاکټر زلمي خلیلزاد قطر ته کړی هم دا خبر مطرح شوې وه، خو د ما برداشت دا ده چې طالبان به هېڅ وخت د دې طرحې سره موافق نشي. د بایډن ادارې دغه راز د افغان سولې په تړاو په وروستیو کې یوه نوې طرحه چمتو کړې او پر افغان چارواکو، سیاسیونو او طالبانو سربیره یې د سیمې له هیوادونو سره هم شریکه کړې. د دې طرحې په اساس ټاکل شوې چې روانه میاشت په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو یوه مهمه ناسته ترسره شي چې د دې ناستې اصلي تمرکز به د راتلونکي حکومت په ډول د جګړې په پای ته رسېدو او ټول شموله حکومت وي. د حکومت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې ترکیه، امریکا او ملګري ملتونه د دواړو خواوو له مذاکراتي ټیمونو سره د ترکیه ناستې د اجنډا په تړاو په خبرو بوخت دي. نمایندگان کشورهای آمریکا و ترکیه به شمول سازمان ملل متحد در دوحه حضور دارند و با میزبانی قطر گفتگوها را پیرامون چگونگی آجندای نشست ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف آغاز کردند. بلخوا د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب له امنیتي مسولینو سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان سوله غواړي، خو طالبان د افغانانو د غوښتنې خلاف جګړو ته چمتوالی نیسي. ټول افغانان په هر ځای کې چې دی یوازینی غږ یې همدا دی چې سوله وکړو. نو طالبان دی د افغانانو واوري، د خپلو بادارانو یې ډېر واورېدل او هیڅ ګټه ورته نه ده رسولې. اوس هم چې کم کار کوي او جنګ ته آمادګي نیسي، په دې جنګ کې دوی بیرته افغانان شهیدانوي. د افغان سولې په تړاو دریځونه داسې مهال سره ویشل شوي چې اوس مهال د هیواد په ډیریو ولایتونو کې سختې جګړې او نښتې روانې دي چې هره ورځ پکې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وړي.